علاقې نه به تېرېدل نو د یو کلي نه به ورسره یو ګروپ ملګری شو یو دسته ملګري شوه چې په پیسو باندې به دغه کسان دغه علاقې نه اړول او خپل منزل ته به رسول دغه منزل ته رسوني کسان چې کار چې بچا کوو د کار ته بدرګه ویل کی کتونکو د غږ نیوز په پروګرام ژوند جواک کې درته هرکلی وایم په نی پروګرام کې د پښتو د ثقافت ځینو مهمو برخو بدرګه ملاتړ داړه او تیږه باندې خبرې کوو په ننني پروګرام کې زموږ سره تکړه کالمنګار او څېړنګار محترم ساجد ابوتلتان صاحب مېلمه دی چې په دغه موضوعاتو به راسره خپله څېړنه شریکوي ساجد صاحب د ټول ناول خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم ساجد صاحب دا راته ووایي په پښتو ثقافت کې موږ د بدرګه نوم اورو دا څه ته وایي غرخن د بدرګه او داسې نور څیزونه لکه زموږ روغه جوړه ننواتې برمته جرګه او داسې مرکه دا ټول زموږ په پښتونولۍ کې راځي او د پښتو دود دستور یادېږي دا چې په انتظامي حوالو سره موږ دې ته یو جدا ځانګړی دغه ورکړی دی موږ نه بلکې دا پوهان ورکړی دی او دغه شان ډېرو پوهانو لکه ډاکټر عبدالحی حبیبي او دغه شان نور خاص کر په پښتونولۍ باندې لیکل کړي دي کتابونه لیکلي دي دغه ټولو پښتونولي په تجزیاتي تاریخي تهذیبي اهمیت تر یاد کړی ده او دغه شانتي د پښتنو د تهذیب عظمت ته پکې اهمیت ورکړی دی خو د پښتونولۍ اجزای ترکیبي دغه نه ډډه کړې ده یعنی دغه په باقاعده ترتیب دغه یو باقاعده ترتیب نه دی ورکړی دا ناشونی کار چې د دوه کسانو کړی دی د موږ سره چې یو صدیق الله رښتین دی د کابل افغانستان دویم زموږ سره بدرالله حکیم حکیمزی صاحب دی چې دې دواړو په دې پښتونولي چې دا په خپلو کتابونو کې په دریو برخو ویشلې ده چې په هغې کې د پښتنو دود دستور هم یو دی دا څنګه چې تا یاده کړو اولنۍ بدرګه یاده کړه نو بدرګه هم د دغه دود دستور یو برخه ده چې بدرګه هغه څیز ته ویل کېږي چې مسافرو خاص کر مسافر چې دي چې هغه په لاره باندې تېرېږي خصوصا په پښتنو په قبیلوي دور کې هغه وخت کې جنګونه به هم ډېر وو په لارو به شوکې هم ډېرې کېدې او نور دغه به هم کېدل اقتصاد د خلکو کمزور و نو دې خاطره د دغه مسافرو دپاره یا د تجارت پیشو دپاره به د کم ځای نه خلک تللو یو علاقې نه به تېرېدل نو یو کلي نه به ورسره یو ګروپ ملګری شو یو دسته ملګري شوه چې په پیسو باندې به دغه کسان دغه علاقې نه اړول او خپل منزل ته به رسول دغه منزل ته رسوني کسان چې کار چې بچا کوو دې کار ته بدرګه ویلی کېږي خاص ساجد صاحب د ملاتړ باره کې راته هم څه ووایي د دشمن خلاف متحد کېدل چې دي د کمزور او د مظلوم دپاره راپاڅېدل او د خارجي دشمن نه خپل دفاع په شریکه سره کول د ټول خلک راغونډېدل ته ملاتړ ویلی کېږي که موږ وګورو د پښتنو چې څومره تاریخ دی خاص کر د یوسفزو په تاریخ کې د یوسفزو سره نورو قبیلو هم ملاتړ کړی دی او سوات او صوابۍ او دا علاقې چې قبضه کړي دي نو دا په شریکه باندې قبضه کړي دي دا خلک چې دوی ته به دي خیخي به ورته ویلی کېده ورورولي او په ورورولۍ سره به دا ملاتړ کېده دغه ملاتړ په وړوکې پیمانه باندې هم شی دی او په غټه پیمانه باندې هم شی دی قبیلوي جنګونو کې عموما خیلونه اکثر راپاڅېدلي دي او د دې بیا ډله پاره جوړه کړې ده او په دغه ډله پاره باندې یو بل سره ملاتړ کړی دی او د بل خلاف چې دی هغه جنګېدلي دي عموما خو په پښتنو کې دا روایت دی چې ملاتړ عموما زیاتره چې کېږي د مظلوم دپاره شی دی چې د مظلوم او د کمزوري دپاره چې کوم دغه کېږي هغه ملاتړ دی او یا د خارجي دشمن چې هغه دغه نه خطره ده او دغه خطره چې ده دا په یوازې په یو قبیله باندې په یو ګروپ باندې یو خاندان باندې نه کېده نو دې خاطر به ګڼ خلک راغونډ شو د یو بل سره به کومک وکړو مرسته به وکړه او د دغه خلاف د دغه خطرناک دشمن خلاف چې دی چې د هغه نه په ډېره خطره وه د هغه خلاف به وجنګېدل په شریکه په مړانه باندې نو دغه ته به ملاتړ ویلی کېده خاص ساجد صاحب داړه څه ته وایي په دې راته هم رڼا واچوئ داړه هم د دغې د پښتنو د دغې دستور یو قانون دی چې خاص کر بیا موږ د پښتنو په دور کې د موږ د کالو خان په زمانه کې خصوصا د مغولو سره چې څومره جنګونه شوي دي هغه دغه ګوریله جنګونه چې وو ګوریله جنګ ته په حقیقت کې داړه ویلی کېږي یوسفزو سره همیشه د مغولو ټکر او هر وخت دی یو بل سره
موږ ته ګریوانو نو په دغه زمانه کې چې پښتنو د هغوی سره برای راست جنګ نشو کولی نو دوی به چاپمار جنګ کوو او دغه ګوریلا جنګ چې دی دا به کوو خاص کر کالو خان په زمانه کې. تیږه هم یو بنیادی کردار دی په دې باره کې څه وایي؟ تیږه په پښتنو کې نه یوازې د پښتنو صرف جنګونه کړي دي او دا څومره خبرې موږ ووایو دود دستور کې دي پښتنو جرګې هم کړي دي پښتنو مرکې هم کړي دي پښتنو نماز هم کړي دي نو دغه شانتي په جنګونو کې په تود جنګونو کې چې به کله دغه کېده دغه روغه به کېده نو روغې دپاره بنیادي طور به یو کس سره به څادر یا به څه شی ورته سپینه کپړه به هغه به دغه کوله لاړ به او منځ کې به ودرېدو او باقاعده به اعلان وکړو د دې مشر یا د درېمګړي د دغه سړي دغه څادر چوتولو دغه منځ له تللو او د یو خاص موقع دپاره هغه دواړو قبیلو ته به خبره وکړه چې دغه ټایم پورې ما تاسو دغه درکړو چې تاسو به نور د یو بل سره نه جنګېږئ او دغه دواړو قبیلو چې دی یا دواړو فریقې نو و په دې باندې بیا عمل کوو د دې په منځ کې چې به باقاعده دغه جنګ بندي وشوه ډزبندي به وشوه دا د دغه سپین څادر یا د سپین جنډه یا بل څه شی هغه به دا به نښه وه چې دا تیږه یې ښودو دلته به تیږه کېښوده شوه مطلب سیز فایر په انګریزي کې ویل کېږي او اقوام متحده چې دی اوس هم دغه قانون فالو کړی دی چې کله دوه ملکونه متحرک ملکونه یو بل سره دغه یو اقوام متحده د منځه شي دغه سیز فایر کېږي نو مطلب دا دی چې د دنیا عالمي دغه چې کوم دی د روغې کوم دغه چې دی او د موږ سره په سوونه کاله مخکې په پښتنو کې موجودو د تیږه یو ډېر اهم عمل دی د دود دستورو د پښتنو د انتظامي دود دستور چې دی او دغې موږ د مشرانو نه هم اورېدلي دي په دې کلو کې داسې واقعیات راغلي دي چې بعضې مشرانو به قصې کولې چې یو سړی یادولو هغه د منځه شو او څادر ورسره و سپین څادر ورسره و ډزو کې روان نو هغه روایت چې دی تر ډېر ناوخته پورې ده چلېدلو قبیلوي جنګونه چې ختم شي دي ریاست شو ختم شي دغه تیږه او دغه قصې بېسې تللي دي باقاعده ریاست شروع شو ریاستي قوانین شروع شو نو دغه تیږه او دا قوانین سره ختم شو خو د پښتنو د روایت او د پښتنو د دستور د دود دستور هغه خبرې د خلکو په نفسیاتو کې په داخل کې د پردي دي اننه موږ په کتابونو کې او په خپل روایتو کې نو یقینا کدا خبرې موږ په خپل عمل کې راولو او د دې خپې هلو چې دی هغه عمل کې راولو نو پښتانه دنیا ته یو روښانه مخ وشي د خپل قوانینو او دود دستور په وجه باندې. ډېره مننه ساجد صاحب. کتونکو دا و د نن ورځې ژوند ځواک پروګرام هیله لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. تر بل پروګرام پورې در اجازه غواړم. د الله په امان.